په قرآن کریم کې د دنیایي دعاګانو ترڅنګ دوه دعاګانې چې د آخرت لپاره دي د جنت ګټلو لپاره همیشه باید زموږ په ژبو جاری وي. لومړی دعا د ابراهیم علیه السلام او دویمه د فرعون د میرمنې ده. لومړی دعا: ربي هب لي حکما والحقني بالصالحین. پروردګاره ما ته حکم راوښایه او ما له نیکانو سره یو ځای کړه. ورپسې آیت کې راځي وجعل لي لسان صدق فی الاخرین، او په وروستیو نسلونو کې رښتیانی نومیالیتوب را په برخه کړه. وجعلني من ورثة جنة نعیم، او ما له نعمتونو ډک او مالامال جنت نعیم له وارثانو وګرځوه. ولا تخزني یوم یبعثون، او ما په هغه ورځ مه رسوا کوه کله چې ټول خلک ژوندي را پاڅول شي. یوم لا ینفع مال ولا بنون، په هغه ورځ چې نه مال څه ګټه رسوي او نه اولاد. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر دا چې څوک له سالم او سپېڅلي زړه سره د الله تعالی حضور ته ورغلی وي. دویمه دعا د فرعون میرمنې آسیې چې کومه دعا کړې په قرآن کریم کې یادونه په دې دلالت کوي چې الله تعالی دا خوښوي او قبلوي، ځکه یې په قرآن کریم کې یاده کړې ده. په دنیا کې یو ښکلی کور درلودل د هرې کورنۍ ارمان وي، خو آخرت کې او جنت کې د کورونو جوړولو فکر کمو خلکو سره دی. راځئ د دنیا ترڅنګ د آخرت لپاره هم پانګونه وکړو، په وړیا توګه پکې کور جوړ کړو، یوازې په دعا کولو. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ژباړه: ای زما ربه، زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ما بچ کړه. که غواړئ همیشه د الله تعالی رحمت په تاسې وورېږي، ستاسې دعاګانې قبولې شي او هر څه چې غواړئ له الله تعالی ترلاسه کړئ، همدغه قرآني دعاګانې زده کړئ او همیشه یې په ژبه جاری ساتئ. که غواړئ نور ملګري مو هم له دې ګټه واخلي د ثواب لپاره او د خیر د شریکولو په نیت دا ویډیو دوستانو ته واستوئ او شیر یې کړئ. د دعا کولو شرط دا دی چې لومړی به د الله تعالی ثنا او صفت یادوي، وروسته ورپسې درود شریف او ورپسې بیا دعا، په پای کې بیا درود شریف. له دې سره انشاءالله ستاسې دعاګانې قبلیږي. ما هم له دعاګانو هیر نه کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.